الناس عيال في الفقه على ابي حنیفه. دا خلق ټول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عیال دي، بچی دي او ورته محتاج دي. امام ابو یوسف وی چې بین انا امشي مع ابي حنیفه، یو ځل د امام سر روانو ما اذ سمعت رجلا یقول، لري یو سړي چې امام صاحب صحیح کو نو ملګری ته هغه ابو حنیفه، هغه ابو حنیفه دا ده. کله کله مولا پلاره تیریږي او خلک پیژني دا بجلیګر مولانا صاحب دی، دا حسن جان مولانا دی، خلکو ته ښایي. نو زه روانو ما نو خلکو وی لري یو سړي وی چې هذا ابو حنیفه لا ینام الليل، دا هغه مولا دی چې ټوله شپه عبادت کوي. امام ابو حنیفه چې دا خبره واورېده نو خفه شو، وی لا یتحدث بما لم افعل، یو کار د نه کوم ولګیا د خلک د هغې باره کې. امام یوسف وی دې نه پس بیا امام صاحب د شپې نه دی ویده شوی. دا خلکو مونږ باندې دومره ښه ګمانونه دي. او مونږ اسماعیل ابن حماد ابن ابي حنیفه دا د امام صاحب نوسی د اسماعیل د خپل پلار حماد نه نقل کوي، او حماد د امام ابو حنیفه زوی دی او لوی محدث او فقیه دی. هغه وایي زما پلار امام ابو حنیفه چې وفات شو نو ما حسن ابن عماره ته وایي چېره دا د لمبلو خدمت یې تو که دا د امام صاحب خاص شاګرد او ډېر متقي و. خلک دا کوشش کوي چې مړی د یو پاک عابد زاهد په لاس باندې ولمبوي. نو هغه دا فریضه ادا کړله، او چې کله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د غسل نه حسن ابن عماره فارغه شو نو ورته وی رحمک الله تعالی، اے امام ابو حنیفه صاحب خدای دې توبه خي وغفر لك، لم تفطر منذ 30 سنه، تا 30 کاله راسې روجه نه ده خوړلې، 30 کاله مسلسل نفلي روجې نیولې، ولم تتوسد يمينك بالليل منذ 40 سنه، 40 کاله دې درته په خلاف باندې ډډه نه ده والي، تمامه شپه به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په عبادت کې مشغوله. وقد اتعبت من بعدك، رستنو خلکو ته دې خبره ګرانه که رستنی مولیان به دومره نفلي روجې نیوی شي یا به نشي نیوی، او دومره نفل به کولی شي یا به نشي کولی. علي بن معبد وی چې د عبیدالله ابن عمرو رقي نه ما واورېدل چې یو ځل ابن حبیره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره خبرې وکړي. ابن حبیره حاکم و چې د کوفې دا قضا قبوله که، امام صاحب ورته زه د دې قابل یم او مجبوره کولی وي، زه قضا نه شم کولی، سبا به را باندې د غلطې مسلې چې کوم دنه فتوا غواړي او زه به نه در کوم. الله اکبر، څومره لویه تقوا وه. نن سبا خو یو طالب چې د دارالعلوم حقانیه فارغه شي نو شپږ ګزه درخواست لیکي وزیر اوقاف ته چې ما ته چېرته خطابت راکړه، ما ته چېرته قضا راکړه. لیکن دې اتقیاو دا مناسب دغې وجې نه نه دي قبول کړي چې سبا به حاکم په موږ باندې یو غلطه مسله صحیح کوي. دومره لویه تقوا. سفیان ثوري او سفیان ابن عینم د قضاګانو نه تښتېدلي دي، پټ پټ شول. حسن بصري ته عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړي وي چې قاضي شنو معذرت یې وکړو، بیا یې ورته ووایي چې یاره تر څو مو چې بل قاضي نه دی موندلی نو یو څومره دې قضا خو وکړه که نه. حسن بصري بیا د عمر ابن عبدالعزیز په وینا باندې یو څومره دې قضا کړې ده. ابن ابي داود د نصر ابن علي نه وایي چې سمعت ابن داود، دا بل ابن داود دی، يقول الناس في ابي حنيفه حاسد وجاهل. بعض کسانو سره حسد کوي او بعض ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مرتبه نه ده معلومه. الناس اعداء لما جهلوا. احمد ابن عبدوي دا درای قاضي دی او دا خبره د خپل پلار نه نقل کوي چې كنا عند ابن عائشه، دا لوی محدث دی، فذكر حديثا لابي حنيفه، د امام ابو حنیفه څخه خبره را نقل کوله او بیا شاګردانو ته اما انکم لو رأیتموه، که تاسو امام صاحب لیدلی وی دغه خبره تاسو نه شو رد کولی، فما مثله ومثلکم الا کما قیل. ستاسو د هغې مثال هغه داسې دی، یو شاعر وایي اقلوا علیهم ویلکم لا ابا لکم. الله اکبر، څومره قیمتي شعر دی. اقلوا علیهم ویلکم لا ابا لکم من اللوم او صد المکان الذي صدوا. الکو د دې کسانو بد مو آیا او که بدې وې چې بیا د دې په ځای ودرېږه، د دې په شان کارنامه وکړه.
د امام پشان کارنامه وکړي او د امام پشان استنباط ته مسائل وکړي بیا تاسو فحص دی بیا که د دې امام باره کې ته څه نو وایا یو طالب د ضربه زیدون امرن ترکیب نشي کولی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باره کې وایي چې هغه په حدیثو نه پوهېدو هغه ته دا شی نو معلوم نو دی وایي چې اقلوا علیه ویلکم دا دی او خلقو دا غي باره کې ملامتیا کمه کوي من اللوم تاسو له دې هلاکتي او سدو المکان الذي سدو یا هغه مکان چې هغه بند کړو او دا خلا هغه ډکه کړی ولا خلا تاسو بیا ډکه کړی صنعاني وای د ابن معین هغه وای چې ما دا یحیی ابن ظریف نه اوریدلی دي چې شهدت سفیان واتاه رجل فقال ما تنقم على ابي حنيفه قال وما له قال سمعته يقول تاسول د امام صاحب بدوای ما په خپل د امام صاحب نه اوریدلی دی هغه وای اخذ بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله فإن لم يجد فبقول الصحابة آخذ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خود قرآن او د حدیث او د اقوال صحابه متبع ده امام صاحب وی ولا اخرج عن قولهم زد صحابه د قول نوزم الى قول غيرهم فلما اذا انتهى الامر الى ابراهيم والشعبي وابن سيرين وعطاء فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا امام صاحب خپل تابعی ده نه په یو تابعی باندې دبل تابعی قول هغه بیا حجت نی بهر حال دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارکه د علماء اقوال دي او دا تهذیب التهذیب کې کته شي دا ما اکثر خبره د تهذیب التهذیب نه تاسو سره نقل کې دا د حافظ ابن حجر اسقلانی کتاب ده او هغه دا ځان نه دی کړی هغه دا د تهذیب الکمال لره نقل کړی دی تهذیب الکمال دا د حافظ مزی کتاب ده حافظ مزی دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه د زمانه سره ده او د غضب حافظو او هغه د مستندو کتابونو نه خبرې چې کمندونو نه نقل کړی دي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارکه دا تمام علما یحیی ابن سعید القطان وای ما درته وای چې اکثر اقوال هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را نقل کوم نو معلومیږي دا چې د رجالو د نقد تا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مرتبه را یاد وا ځکه هغه د دې لګیا د استنباط کوي پاتې شو دا اعتراض چې امام بخاری او امام مسلم ولې د امام ابو حنیفه روایات نه راړي کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه احادیث موجودی بیا پکار ده چې امام بخاری او امام مسلم هم دا غیر روایات را نقل کړي ځکه امام بخاری او امام مسلم د امام بخاری د شاګردانو روایات راړلې دي امام بخاری کې 22 ثلاثیات دي 22 او په 22 کې د شلو ثلاثیاتو کې د امام ابو حنیفه شاګردان دي نو معترض اعتراض کوي چې امام بخاری د امام ابو حنیفه د شاګردانو عبد الله ابن مبارک ذکر سمع ده په بخاری کې بلا ده عبد الله ابن مبارک دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد ده وکی ابن الجراح د امام ابو حنیفه شاګرد ده اعمش د امام ابو حنیفه شاګرد ده نو اکثر خلک دا اعتراض کوي چې امام بخاری او امام مسلم چرته په یو سند کې د امام ابو حنیفه ذکر نه کړي حالانکه د امام ابو حنیفه د وړو شاګردانو نمونه د امام بخاری په اسانیدو کې موجود دي نمونه دا غي جواب کو دا غي بل وجه ده چونکه امام بخاری او امام مسلم ته معلومه و چې د امام ابو حنیفه په زرګونو باندې شاګردان دي نو دا غي روایت رکیږي نه معلومه هغه قسم سے فی نصف النهار د امام بخاری او د امام مسلم په زمانه کې دا ائمه اربعه چې دي امام صاحب امام مالک او دارنګ امام شافعی امام احمد دا داسې سرګندو لکه د 12 بجو ټایم کې چنور سرګندي نو دا غي تا یقینو چې دا دینه کوم روایت منقول دي دا نه ځای کیږي لیکن چې کوم نور استادان دی هغه خو مشهور نو په دې تمامه دنیا کې خلک صرف څلور امامان یادي څلور امامان نن دنیا کې یادېږي
یا د امام ابو حنیفه ذکر کوي هغه امام دی، د امام مالک ذکر کیږي، د امام شافعی ذکر کیږي، د امام احمد. حالانکہ داؤد ظاہری موجود دے، سفیان ابن عیینہ یو امام دے، سفیان ثوری یو امام دے، اسحاق ابن راہویہ دام یو امام دے، بلا امدی. لیکن نن په دنیا کې هغه زمانه کې دا څلور داسې سرګندو لکه چې نور ناغوی د دی خو بلا شاگردان دی، شاگردان به د دی روایات محفوظ ساتي. نو هغوی د هغه استادانو روایات را نقل کړل چې د کم باره کې د هغوی دا خیال و یاره که موږ د دې دا روایات په خپلو کتابونو کې را نړو نو اسې نه چېرته هباء منصورا نشي. ورنه امام بخاری رحمت الله علیه چېرته هم د امام احمد روایت په خپل کتاب کې نه راغلی، حالانکه امام بخاری د امام احمد شاګرد دی. صرف دو حدیثونه یې راغلي دي، یو یې تعلیقا راغلی دی او بل یې په سند سره چې کوم ذکر کړی دی. نو ولې امام بخاری د خپل استاد امام احمد نه روایات نه نقل کوي چې مسند احمد موجود دی؟ مسند احمد د امام احمد لوی مسند موجود دی، لیکن امام بخاری چې د امام احمد استاد دی داغه صرف دو حدیثونه ولې نقل کوي، نور ولې نه نقل کوي؟ او دغه رنګ مسلم په خپل صحیح کې د امام بخاری یو روایت نه نقل کړي، ولې نه نقل کړي؟ حالانکه امام مسلم د امام بخاری شاګرد دی او تمامه زمانہ داغه نه استفاده کړي چې بخاری نه مسلم به دا کتاب د کم نه لیکلو. امام مسلم نه تاسو کوي چې د خپل استاد امام بخاری حدیث ولې په خپل کتاب کې نه راړي؟ یو محدث چې د چا سند په کتاب کې نه راړي دا د خبرې دلیل نه دی چې دا غي سره نه لګي. پاتې شو دا اعتراض چې امام ترمذی د ټول امامانو نوم علي او د امام ابو حنیفه نوم نالي. دا غي وجه دا ده چې امام ترمذی ته د امام ابو حنیفه سند نه دی حاصل. نو محدثین انتهایی محتاط دي. هغه اوس په کتاب العلل کې چې د نور ائمو نه کوم روایات لګیا دي نقل کوي، نو هغه ته سندن رسېدلي دي، سندن. او چونکې د امام صاحب د روایاتو هغه سره سند نشته، نو دی وجه نه احتیاطا هغه د بعضو اهل الکوفه په نوم باندې هغه ته نسبت وکړي، او دا کمال ادب او احترام دی. او حالانکه بیا په کتاب العلل کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول په نقد کې راغلی دی. معلومیږي دا چې د امام ترمذی په نسبت باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې درجې سړی و چې هغه په سړي تنقید کولی شي. امام ابو حنیفه قول راغلی، امام صاحب وایي زه د پلانکي روایت ځکه نقل کوم چې هغه کذاب دی. د امام ترمذی په کتاب العلل کې د امام ابو حنیفه په قول استدلال کوي. نو معلومیږي دا چې امام ابو حنیفه د امام ترمذی په نظر کې هغه چې کوم دی نو هغه معتمد دی. پاتې شو د بعض علماو د امام ابو حنیفه باره کې قول کول چې څوک وایي دا ضعیف و. نو دا خو دنیا کې څوک هم نشته چې په هغې کې چا قول نه کړی. ابن معین امام شافعي صاحب باندې باقاعده رد کوي، او کرابیسی په امام احمد باندې نقد کوي، او زهلی امام بخاری باره کې څه کړي دي. د معاصرین په یو بل باندې باقاعده دا خبرې کوي. کله نه کله یو مسله کې یو مولا د مسلې مخالف وي، د دې وجه نه هغه په هغې باندې چې کوم نه نو تردید وکړي. دا د دې خبرې دلیل ني چې هغه سړی بالکل من سقط المطاع دی. نو ما درته د یحیی ابن معین او د دې لوی لوی محدثینو هغه توثیقات را نقل کړل او تهذیب التهذیب د هغې دپاره وګورئ. او چې څوک دا وایي چې یاره په میزان الاعتدال کې ذهبي خبره کړې ده، اچھا پکې د ځان نه سیوا کړې ده، حالانکه هغه په هغې کې لیکي چې زه په خپل کتاب کې د مشهورینو باره کې څه نه لیکم، او مثال کې پیش کوي لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، لکه امام شافعي، امام بخاري. بلکې په بل ځای کې ذهبي د دې تصریح کوي چې ما د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مناقبو کې مستقله رساله لیکلې ده، مستقله رساله مې لیکلې ده. تذکرة الحفاظ راواړی دا علامه ذهبي کتاب ده. په تذکرة الحفاظ کې علامه ذهبي د امام ابو حنیفه باره کې وایي کان اماما ورعا عالما متعبدا کبیر الشان لا يقبل جوائز السلطان. د بادشاهانو تحفې به نه قبلولې، څه پته لګي چې د حلالو دي که د حرامو دي. الا الى ان قال ذهبي وایي مناقب هذا الامام قد افردتها في جزء. د دې امام مناقب ما مستقل کتاب کې را نقل کړي دي.
نو معلومیږي دا چې په میزان کې چا کوم عبارت را نقل کړی دی دا د ځان نه لیکلی دی. اصلیت کې په میزان الاعتدال کې چا د ابن عدی خبره را نقل کړي دی. هغې کې یو سند دی په حرف الالف کې، اسماعیل ابن حماد ابن نعمان ابن ثابت. اسماعیل په حرف الالف کې دی کنه. اسماعیل دا د امام ابو حنیفه نوسی دی او د حماد زوی دی او د نعمان نوسی دی. نو هغې کې قال ابن عدی ثلاثتهم ضعفاء، دا درې واړه ضعفاء دي. نو په هغې کې امام صاحب هم راغی. سند کې څو کسان دي؟ اسماعیل ابن حماد ابن نعمان ابن ثابت. نو هغه وایي چې دا اسماعیل او حماد او نعمان درې واړه ضعیفان دي. دا خبره کوم دی کې ده؟ په میزان الاعتدال کې. میزان الاعتدال د چا دی؟ د ذهبي دی. دا خبره چا پکې د ځان نه لیکلې ده، ځکه چې په خپله باندې علامه ذهبي د میزان الاعتدال په مقدمه کې وایي. تاسو مقدمه راوالی ما بلد اتفاقا میزان الاعتدال کتنو هم دغه ټکي پکې رالل. هغه د کتاب په دیباچو مقدمه کې لیکي کذا لا اذکر فی کتابی. ذهبی وایي زه نه ذکر کوم په دې کتاب کې من الائمة المتبوعین، دا هغه ائمونه چې متبوعین دي، بلا دنیا تابع ده. فی الفروع، په فروع کې ټول خلق د امام صاحب یا د امام مالک یا د امام شافعی یا د امام احمد خبره بیانوي. نو هغه وایي کذا لا اذکر فی کتابی من الائمة المتبوعین فی الفروع احدا ولی لجلالتهم فی الاسلام، دا په اسلام کې جلیل الشان دي. وعظمتهم فی النفوس، دا خلق پړونو کې د دې عظمت ته مثل ابي حنیفه والشافعی والبخاری. د میزان الاعتدال په مقدمه کې علامه ذهبي وایي چې زه په دې میزان الاعتدال کې دا غلو خلقو ذکر نه کوم، ځکه ټول هغه په پټو سترګو مني. نو چې کوم کسان مقبول عند الکل دي زه د هغې ذکر دې کتاب کې نه کوم. او په مثال کې د ټولو نه مخکې څوک راړي؟ مثل ابي حنیفه والشافعي کتبخانه کې موجود دی میزان الاعتدال او مقدمه کې دا خبر راړي. نو معلومیږي دا چې میدان الاعتدال کې چې دا چا دا عبارت را نقل کړی دی چې ثلاثتهم ضعفاء، دا خبره غلطه ده، چا پکې د ځان نه وردن نه کړې ده. او بل تذکرة الحفاظ کې علامه ذهبي تصریح کوي د امام ابو حنیفه باره کې کان اماما ورعا عالما عاملا متعبدا کبیر الشان لا يقبل جوائز السلطان. دا بادشاهانو جایزې نه دي قبول کړي او تاسو هم قبلوي. الله دې تاسو موږ سره دا بادشاهان عجیبای دی، علماء ته تحفې محفې راړي. نو الاحسان عبد الاحسان بیا مولا د هغې باره کې اډوکک نه کړ. ایو قاضي ته د دوه تنو مقدمه راغلي وه که نه، نو هغې یو ورته چې کوم دی نو زبردسته توره راړې وجي دا ډېر قیمتي توره وه یا څوک وایي ختمرې ورته راغلی، هغې بل ورته مزېداره شړۍ راړلې وه. نو چې د فیصلې راځې رالې نو هغې ورته یاره جي دا مسله داسې غوسه که که نه لکه دا توره چې یو شی بس که خپله توره ورته نېغوله، هغې بل ورته شړۍ خولې ته راځي غوسول نه شي کولی، لکه شړۍ باندې توره اړو ګزار کوي نه. نو دا بعضې خلک د دې وجې نه قاضي ته هدایا اخېستل ناجایز دي، بیا فیصله حق نه شي کولی. تحادو و تحابو دا یو ډېر لوی عذاب دی. نو که الله تعالی درته د قضا منصب درکو یا خدای یو لویه درجه کړه نو امیر المؤمنین هدیه خو بیا ده، لیکن د عام بادشاهان دنیادار د هغې هدیه بیا نه قبلېده که سبا به در باندې یو مسله کوي. نو علامه ذهبي وایي د امام ابو حنیفه باره کې چې لا یقبل جوائز السلطان، او بیا ډېر تعریف یې کړی دی. میزان تذکرة الحفاظ کې وګورئ آخر کې وایي چې مناقب هذا الامام قد افردتها في جزء. د دې امام مناقب ما ځان ته په مستقل کتاب کې را نقل کړي دي. وعلى كل حال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقاهت ټول مني، چې فقاهت یې ومنلو ځان ته پوه شئ چې مفسر هم دی او محدث هم دی. فقیه وایي هغې ته چې هغه مفسر او محدث وي. فقاهت معنا استنباط د مسائلو دی. فقاهت څه معمولي علم نه دی، روایت آسان علم دی. حافظان څومره او کوئی حافظ سوی را دې ټکي معنا کړه
نو ډیر واخدانو ته دا قال ما نام نه معلومه وي قال ربک قال ما يرجدكم ولانه ما ته شافعي ما ته شافعي او تاسو د دوري طالبان سمره او د تخصص طالبان درکې سمره دي فقاهت ډیر ګران شه فقاهت یو مدرسې ته یو عالم ورغی نو سلور زره پکې روات دي حدیث وای او فقها پکې صرف سلور سو دي فقها پکې صرف چې کوم نه سلور سو دي نو چې یو فريتا فقيه من الامام شافعي سے وای کہ الخلق عيال ابي حنيفه في الفقه نو معلومیږي دا چې هغه محدث بدرجه اولاد محدث بدرجه اولاد څوک چې امام ابو حنیفه فقهات مني لازمن به محدث او مفسر مني هغه یوړون به دعا کولړون چې خدایا چې وسیمي وي او د شملو د چټورۍ نه چا پیرا ناشته او په دې ډکو کټورو دا ټینګې شملیس کی څومره زبردست دعا وکړه د سړی نو سی خو بالای چې ځامنی وي او ځامنی علی چې خپل خزه واده کړی او دړوند خزم نه وا خو دعا به سم جامعه معنی کولا خدای ورنه سوال کوم چې نو سیمه د شملو چټورۍ نه غیر چا پیرا نه دیوم نه بلان وسی نو د دې په زمن کې دا راځي چې زماده نوسی وي او نوسی به علی چې زامنو ته ودونه کړی وي او زامن به پیدا کیږي چې خپل خزه وي او چې می خوي نو علا بشملې او کوچونه برادي نو چې یو سړی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فقيه بنلو محدث او مفسر پکې بدرجه اولا چې کم نه رالو او په لکونو باندې مسائل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او هغه شاګردانو دا غي استنباط کړل نن په انګلند کې د محمد ابن الحسن شیبانی یوم مناویږي انګريزان یوم مناوي د محمد ابن الحسن شیبانی ځکه چې سیر کبیر د بادشاہانو لپاره د بادشاہي لارې چې کوم نه غسپړلې دي د هارون الرشید کتاب الخراج ما ناز ده هارون الرشید ته باقاعده لیکل ده او راوي جرا بدر شي چې هارون الرشید ته څنګه طریقې سره لګاره خطاب کوي چې داسې بکې دا بکې بادشاہانو ته باقاعده لارې سمې کړې دي یو ځل امام ابو یوسف رحمت الله علیه ناشته او یو خزه ورترازی او ورته کیسه کوي چې دغه سي یو سړی دی او زما ته قرضه را او هغه ما ته قرضه نه راکوي امام ابو یوسف حکم وکړ سړی ته چې لکه قرضه ورکا بیا به یې را جن راکوي حکم یې کو جیل ته کوي جیل ته شو هغه په حقیقت کې د هارون الرشید د خزه چې کوم دنو غلامو هغه بیا په د جیل په سپورټنټ راځي چې دا ما غلام دی ولې قید کړی دی د بادشاہ ابو ډای بیا لګي خو بیا راځي د جیل نه چار اوسته ده امام ابو یوسف ګرمي دا او لنګي والده او بډای ورتراله او دې لګیا د خط لیکي دارو غته چې فورا هغه غلام تا ولې جیل نه راځي فورا د خط په دې بیا دنکا او دلته کې هارون الرشید تاخذ ویلې چې د خدای لپاره قاضي صاحب توایا غلام ما راځي به چرته جیل ته دن نه کی نو هارون الرشید سفارشي خط را لېږي او خصوصي نمائنده را لېږي وزیر او دلته کې امام ابو یوسف خط لیکي وزیر ته دې دا بل خط لګ ضروري صبر وکا مالا مخکنه خط لا ختم کړي نه ده پوښو چې دا قصه ده وای کوته او جیلر ته دا بس الکه دینه محکمه حکم صادر کړي ښه دا جیل نه نشي راوته سو پورې چې قرباني ادا کړي دا چې قاضیان امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قضا نه قبول کړي خو ما دا چې قاضیان الحمدلله تیار کړ چې غیب الله تعالی حکم او د رسول الله فرمان په هر څه باندې مقدم کړي دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مدرسې تفاضلانو هغه نتایج دي وعلى كل حال خبر بلا شی دی نور خبرې دي ضروری دي شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه الله تعالی ورته ډیره لویه کوم دنو شرف ورکړو مدینه منوره کې اخرنۍ ورځې تیرې کړې دي او الته بیا وفات شوی جنازه کې د شریکم او په حدیث وي بلا شروح او حواشی دي او د تبلیغی جماعت د کتابونو چې کوم دنو شرف هم د حاصل له هغه د لامه او دراری په مقدمه کې لیکي چې تاسو چې د امام بخاری د ثلاثیاتو کوم احترام کوئ دې ته خیال وکړئ چې په ثلاثیاتو کې چې دوه وشتي هغه کې هغه شلو ثلاثیاتو کې د امام ابو حنیفه د شاګردانو د امام ابو حنیفه د شاګردان دي نو کوم شاګردانو چې د امام ابو حنیفه نه استفاده کړی دا هغه د امام بخاری د ثلاثیاتو په شلو
حدیثونو کې موجود دي. نو دنه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مکان تاسو په خپل باندې چې کوم دنو معلومه کړئ. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تعالی تمام ائمه زمونږ د سر ګلونه دي د کسانو د قران پاک او د حدیث مصطفی خدمتونه کړي دي. او خاص کر امام ابو حنیفه په خپل زمانه کې د دهریانو سره مناظره کړي، دهریانو سره. او بلا دهریان با خود به چې کوم دنو مسلمانان شو کله چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دلایل به وکړل. نو د علماء قدر بکوي، د تمام علماء تاسو ته خاص کوي. خو کيو عالم هغه ظاهري ولې نه وي. ابن حزم، ابن جوزی، داود ظاهری او نواب صدیق حسن خان هر عالم چې وي او داغه قول ډیر په ادب او احترام به داغونو ملي. ټیک ته بیا ورسره مناقشه وکړه پلان کې عالم په دې حدیث باندې استدلال کړل او داغه مقابله کې داغه نمون سره زیات کبیر اوی موجود دی. حکم ملګو چې لکه استاد اموزونو شو، الکه استاد کارونو شو، دا استاد کارونو شو. دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان جناصر خان قرار ساتھ ملاوی گی. اور دین علاوہ دینی تقاریر کیسٹ بہنتا صلا جدید دکان نہ ترلا سکے دیشی اور خصوصاً د علماء دیوبند د تقاریر کیسټه. ولا خبرنا وکیل ابن الجراح چې د امام ابو حنیفه شاګرد دی او د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد دی. هغه وی ما رأیت رجلا احسن صلاة من ابي حنیفه. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته څومره خشوع خضوع آداب او سنن او فرائض سره موږ ادا کوي. په خپل زمانه کې وی ما دغه بل سره خنه دلیدل. او دا رنګ امام احمد المغنی کې ابن قدامه د مختلفو کسانو قول را نقل کوي. خاص کر امام احمد ابن حنبل هغه وایي چې چرته موږ څوک نه دي کتلی چې هغه د هغه سړي مستباطل ویلي چې کوم سړی امام پسې فاتحه نه وایي. دا المغنی کې دا عبارت وګورئ چې موږ یو سړی نه دی کتلی. او دارنګې لیث ابن سعد په مصر کې دی، سفیان ثوری په پلان کې دی، د علماو نمونه علي او زاهي په شام کې دی. په دې علماو کې یو عالم هم دا نه دی ویلي که یو سړی امام پسې قرات نه کوي دا هغه مونږ نه کېږي. چا دا قول چې کوم نه دی کړی. نو دې وجه نه دا کمزوري خبرې په خلکو کې خورول دا مناسب نه دي. نن امت منتشر دی، دا تمام امت را دی، یو قول پکار دی. او کومو مسلو کې چې د صحابه په خپل مابین کې اختلاف و، بعضې چې کوم دینو علماء عند الرکوع تطلو وخت رفع د یدینو کړي ده او عند الرفع او چا نه ده کړي. ابن مسعود هغه په کوفه کې مونځ کوي او وایي الا اصلي بكم صلاه رسول الله. او هغه په مونځ کې چې کوم دینو رفع د یدینو نه کوي. روایتونه ثابته ده. امام ترمذی دواړه باب راړي. څوک امین په ذات زور وایي، څوک رو وایي، څوک قرات خلف الامام کوي، څوک نه کوي. نو په دې باندې حکم د جواز او عدم جواز په چا باندې ملګوي. کمه خبرې چې د روایتونو ثابتي په سر او سترګو باندې منئ. په دې مسایلو کې جګړې او اعتراضات غني پکار. نن زموږ مخکینو اهمه مسلې دي. لګیا دي خلک د الله تعالی د وجود نه انکار کوي. خلک د پیغمبر په ذات کې چې کوم دنو خبرې کوي او پیغمبر باندې هغه خبرې کوي چې سړی عام مسلمان باندې نشي کوله. نو دا وخت ځای کول دي. نن تمام مسلمانان کاغه شافعی المسلک ته، که حنفی المسلک ته، که حنبلی المسلک ته او که سلفی المسلک ته. سلفیان موږ هم سلفیان یو. سلف هغه ته وایي چې هغه د سلفو اتباع کوي. د امام ابو حنیفه ولې سلف نه ده؟ امام ابو یوسف سلف نه ده؟ امام محمد بن شیبانی سلف نه ده؟ موږ ټول دغه اکابر متبعو د اتباع د دې وجه نه کوو چې ګویا امام ابو حنیفه د رای نه یو خبره کړې ده. دا تمام د قرآن پاک او د رسول الله مبارک خبرې مونږ ته لګیا دی بیانوي. نو ټولو ته نن زمانه کې خاص کر دې حالاتو کې، نن حالاتو کې تاسو بیانات اورئ. خلک د اهل علم او د طالبانو د مجاهدینو باقدر سخت مخالف شوی دی. الله تعالی دې علما د قربانونو محفوظ اوساتي. حالات ډېر نازک ښکارېږي. نن سبا تمام علماو ته او تمام متبعین ته، تمام مقلدین او غیر مقلدین ته متفق کېدل پکار دي. او په دې لږو مسلو باندې یو بل سره جګړې کول او د ائمه او د علماو تنقیس کول
دا د ملت هغه شیراده لګیا ده منتصره کوي.